تاسو هغه د اپریدو ورونه یې یو اپریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمې ما سينه چې اپریدي په خپشي ز خپل دریواله اپریده ما خدا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنم چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنم مولا ول چډه راخدا قبول کړی ني او چې دا څه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا یو روپې واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا کې خیال کو چې بلا ته چې است غنم څکه دا نغد روپای والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې وټاګو ملا مې وټاګو خدای لامم دوکا ورکړه او ملا لامم دوکا ورکړه وای چې څنګه وای چې 15 روپے را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلی دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپے چې غنم ملا قبض کړو 15 روپے پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شو اوس چې ما په خپل چالو کې مولانا پر روپے واخستنو دې کې د خدای څخه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپے باندې 2 سپاره طالب لور کې پدې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې پدې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خلینه په کې هغه غندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شم په بدو ویلو ستړی شم حکم څه